السلام علیکم پښتنو کو تاسو د سوشل میډیا یا انټرنیټ نه پیسې ګټل غواړئ نو تاسو به ټرند فالو کوئ تاسو د سکرین په سر باندې یو چینل ښکاري دغه چینل 2 میاشتې مخکې جوړ شوی دی او یوازې 45 ویډیوګانې اپلوډ شوي دي دوی 6,000 سبسکرایب لري او که تاسو د ویډیوګانې چیک کړئ نو دوی په ویډیوګانو باندې په میلیونز باندې ویوز هم راغلي دي دغه شانتي ویډیوګانې موږ بالکل په اسانۍ سره فری اف کاست جوړولی شو دغه شانتي ویډیوګانې تاسو په خپل موبایل کې یا په کمپیوټر کې بالکل په اسانۍ سره جوړولی شئ کو تاسو زموږ چینل تر اوسه پورې نوی سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ ویډیوګانې په وخت باندې تاسو ته در ورسیږي نو راځو او دغه طریقه بالکل په اسانۍ سره زده کوو خجی داسې ویډیوګانې تاسو په موبایل کې او همدارنګه په کمپیوټر کې بالکل په اسانۍ سره جوړولی شئ په موبایل او کمپیوټر کې د دې طریقه بالکل سره یو شانتي ده هیڅ فرق نه کوي که تاسو غواړئ چې دغه شانتي ویډیوګانې جوړې کړئ نو تاسو به 3 شیانو ته ضرورت وي اول چټ جی پی ټي دویم جیمینای او دریم فلو تاسو کولی شئ چې بالکل فری اف کاست داسې ویډیوګانې جوړې کړئ نو راځو او ویډیو شروع کوو نو زه راځم اول چټ جی پی ټي ته یو لیکنه ورکوم دغه لیکنه ورکوم ما چټ جی پی ټي ته داسې ولیکل چې ما ته یوه داسې کیسه راکړه چې په هغې کې یو الو وي بل جوار وي او بل کدو وي او د دوی ترمنځ ښایسته دوستي وي او د دوی شکلونه د الو جوار او کدو وي مګر بدن د انسانانو وي داسې کیسه راکړه چې 2 دقیقې وي ما ورکړه چټ جی پی ټي ته او دا به زه انټر کړم او ما ته به چټ جی پی ټي یوه ښکلې کیسه راکړي او تاسو به لږ غوندې کې ویټ وکئ تاسو کتلی شئ چې ما ته چټ جی پی ټي یوه ډېره ښایسته کیسه راکړه داسې کیسه یې راکړه په یو ښکلي شنه دره کې 3 ځانګړي ملګري اوسېدل یو الو یو جوارو او بل کدو داسې یو ښایسته کیسه یې ما ته راکړه نو زه اوس چټ جی پی ټي ته دلته لیکم چې ما ته د 3 واړو کرکټرونو د تصویرونو پرامپټ راکړه نو ما ته به هغه پرامپټ راکړي ښه جي ما چټ جی پی ټي ته داسې ولیکل چې ما ته د 3 واړو کرکټرونو تصویري پرامپټ راکړه نو ما ته به چټ جی پی ټي تصویري پرامپټ راکړي ښه جي تاسو کتلی شئ چې ما ته د 3 واړو تصویري پرامپټ راکو زه به اوس دا پرامپټ کاپي کړم دیزې نه او را به شم جیمینای ته او جیمینای به تاسو سره کوم سرچ کوئ تاسو به جست راشئ ګوګل له او دلته به تاسو ورکئ چې جیمینای ورکئ نو تاسو به ډایرکټ جیمینای کولاوه شي رایټ دلته ما الریډي کولاوه کړې ده زه به دلته راشم او دا پرامپټ به دلته پیسټ کړم او دا به اوکې کړم رایټ نو تاسو به اوس لږ غوندې کې ویټ وکئ او ما ته به تصویر جنریټ کړي تاسو کتلی شئ چې ما ته جیمینای یو ډېر ښایسته تصویر جوړ کړو نو تاسو به اوس راشئ او دغه تصویر به د دغه ځایګي نه ډاونلوډ کړئ رایټ او لږ غوندې کې ویټ به وکئ نو موږ ته به اوس دغه تصویر ډاونلوډ شي ښه جي تصویر موږ ته ډاونلوډ شو اوس موږ راځو او تصویر ګورو چې تصویر ډاونلوډ شوی دی او که نه دی ډاونلوډ شوی نو که تاسو وګورئ موږ ته جیمینای ډېر ښایسته تصویر جوړ کړو اوس راځو او په جیمینای باندې موږ یو بل تصویر جوړو نو تاسو سمپل بیا لاړ شئ هماغه چټ جی پی ټي ته او دا بل پرامپټ کاپي کړئ دیزې نه او بیا راشئ جیمینای ته او بیا یې دلته ورکئ د دغه شانتي ویډیوګانو جوړولو بیخي اسانه طریقه ده صرف چټ جی پی ټي ته لاړ شه په هغې باندې کیسه ولیکه بیا څنګه چلو که بیا تصویري پرامپټ یې واخله په جیمینای باندې تصویر جوړ که 2 سټپ او په 3 سټپ باندې ویډیو جوړیږي تاسو به لږ غوندې کې ویټ وکئ ما ته به اوس بل تصویر هم جنریټ کړي ښه جي تاسو کتلی شئ چې ما ته بل تصویر هم جنریټ کو زه به راشم او دا به هم ډاونلوډ کړم زه بیا راشم چټ جی پی ټي ته او دا 3 پرامپټ به هم را کاپي کړم او دا تصویر به هم جوړ کړم زه به دلته راشم دا به دلته پیسټ کړم او بیا به راشم بیا به دا اوکې کړم چې ما ته دا بل تصویر هم جنریټ کړي ښه جي نو تاسو کتلی شئ چې ما ته یې 3 تصویر هم جنریټ کو نو زه به راشم او دا به هم ډاونلوډ کړم ښه جي نو دا 2 سټپ خو موږ زده کړه چې لومړی به موږ په چټ جی پی ټي باندې کیسه لیکو بیا به دغه کم کرکټرونه چې د هغې پرامپټ جوړو تصویري او بیا به موږ په جیمینای باندې تصویرونه جوړو اوس په 3 سټپ کې به موږ څه کوو دا به زه تاسو ته وایم ښه جي نو جیمینای موږ ته 3 واړه تصویرونه جوړ کړه نو اوس موږ راځو دا تصویرونه ګورو چې څه رقم یې جوړ کړي دي نو که تاسو دلته راشئ نو ما 3 واړه تصویرونه ډاونلوډ کړي دي نو اوس په اخرني سټپ کې به تاسو څنګه چلو کوئ جست سمپل تاسو به راشئ ګوګل له او په ګوګل کې به ورکوئ فلو نو دا زموږ لاست سټپ دی او اوس به موږ د خیره د دې نه ویډیو جوړو نو دلته به تاسو کلیک کوئ او انټر به کوئ رایټ نو دلته به تاسو کلیک کوئ په څه باندې فلو باندې او څنګه چې تاسو فلو باندې کلیک کوئ نو تاسو ته به فلو کولاوه شي ما الریډي دلته کولاوه کړې ده تاسو یې دیز نه هم کولاولی شئ که تاسو په نیو پروجیکټ باندې کلیک کوئ نو تاسو ته به نیو پروجیکټ کولاو شي تاسو کتلی شئ چې ما ته فلو کولاوه شوه نو زه اوس راځم او ویډیو جوړوم
نو زه بیا راځم چټ جی پی ټي ته او چټ جی پی ټي ته زه اوس لیکم چې ما ته د دې دپاره یو ویډیویي پرامپټ راکړه نو چټ جی پی ټي به ما ته اوس ویډیویي پرامپټ راکړي ښه جي ما اوس چټ جی پی ټي ته داسې ولیکل چې ما ته د دې کیسې ویډیویي پرامپټ راکړه صحنه په صحنه نو زه به دا اوکې کړم نو ما ته اوس صحنه په صحنه باندې ویډیویي پرامپټ راکړي نو لږ به تاسو ویټ وکئ رایټ ښه جي نو تاسو کتلی شئ چې ما ته ګوره لومړی سین دویم سین دریم سین څلورم سین دا ټول یو سین یې موږ ته راکړو نو موږ به دا لومړی سین داسې کاپي کړو او را به شو چېرته را به شو فلو ته نو فلو ته به راشي او فرسټ اف آل به دلته څنګه چلو کړي په دې باندې به کلیک کړي او هغه درې واړه تصویرونه چې دی به دلته اپلوډ کړي په دې اپلوډ باندې به کلیک کړي او هغه درې واړه تصویرونه چې موږ دلته ډاونلوډ کړي په دې باندې به کلیک کړي په دې درې واړو باندې کنټرول بټن به ونیسي او اوپن به کړي دا درې واړه تصویرونه به موږ ته دلته راشي تاسو به لږ غوندې ویټ وکړئ ښه جي تاسو کتلی شئ چې درې واړه تصویرونه اپلوډ شو نو تاسو به د پلس نشان باندې کلیک کړئ بیا په دې باندې کلیک کړئ ایډ ټو پرامپټ دا باندې به کلیک کړئ بیا پلس نشان باندې کلیک کړئ بیا ایډ ټو پرامپټ کړئ بیا په دې باندې کلیک کړئ بیا ایډ ټو پرامپټ کړئ او کوم پرامپټ چې موږ کاپي کړی دی دغه پرامپټ نو دا به داسې کاپي کړي او را به شي فلو له او فلو کې به دلته پیسټ کړي او بیا په دغه زیږي باندې کلیک کړي چې کله د کلیک کو بیا دا امیج دی دا به ویډیو ته چینج کړي چې کله د ویډیو ته چینج کو نو بیا ما ته وایي چې ستا کومه ریشو پکار ده مې زما یو دانه پکار دی او کوم سایز هم پکار دی که ستاسو شارټ پکار وي نو تاسو په دې باندې کلیک کوئ او که لانګ پکار وي نو په دې باندې کلیک کوئ او 100 سیکنډ ویډیو غواړئ هغه هم کلیک کولی شئ زه یې 8 سیکنډ غواړم بس دومره به کافي وي او په دې باندې کلیک کوئ تاسو بالکل فری اف کاست ویډیوګانې هم جوړولی شئ په فلو باندې مګر تاسو به لږ غوندې کې ویټ کوئ داسې نه ده چې به زه د تکلیف هم نه کوم او ماته د ویډیو هم جوړه شي نو داسې نه ده مګر تاسو به لږ غوندې کې تکلیف تېروئ هغه داسې ده که تاسو غواړئ چې فری ویډیوګانې جوړې کړئ په فلو باندې نو تاسو داسې کار کوئ چې مختلف جیمیلز یوز کوئ په یو جیمیل باندې ویډیوګانې جوړې کړئ چې د هغې کریډټ پوره شي د بل جیمیل نه ګټه واخلئ بیا د بل جیمیل نه ګټه واخلئ نو تاسو به فری اف کاست ویډیوګانې جوړېږي صحیح ده کله چې چینل کله ګرو شو مخکې لاړئ بیا تاسو کولی شئ ځان ته پیډ ټولز هم واخلئ خو تر څو پورې چې ستاسو چینل ګرو شوی نه وي نو تاسو د فری ټولز نه ګټه اخیستی شئ ښه جي تاسو کتلی شئ چې ما ته ویډیو جوړه کړه نو دغه ویډیو تاسو کتلی شئ چې څومره ښه کوالټۍ باندې دوی دغه ویډیو موږ ته جوړه کړه دې ته تاسو ډایلاګ هم ورکولی شئ که تاسو غواړئ چې دا په پښتو باندې خبرې وکړي نو تاسو دلته چټ جی پي ټي ته ووایئ چې دوی باید په پښتو باندې خبرې وکړي دوی به پښتو باندې خبرې کوي او که تاسو چې په انګلیش باندې خبرې وکړي تاسو چټ جی پي ټي ته ووایئ دوی په انګلیش باندې خبرې کوي نو راځو دغه ویډیو زه ډاونلوډ کوم چې دغه ویډیو څه رقم ده زه دا ویډیو باندې کلیک کوم او دا ویډیو ډاونلوډ کوم تاسو به لږ غوندې کې ویټ وکئ زه به بیا تاسو سره دغه ویډیو شریکه کړم ښه جي ویډیو ډاونلوډ شوه او اوس موږ راځو ویډیو ګورو چې ویډیو په کومه کوالټۍ باندې جوړه شوې ده نو تاسو دغه ویډیو کتلی شئ This is going to be the best day ever! You said it, buddy! ښه جي که تاسو اوس غواړئ چې دوی په پښتو ژبه باندې خبرې وکړي نو راځو دغه طریقه زه هم تاسو ته اوس ښایم نو راځو بیا چټ جي پي ټي ته او چټ جي پي ټي ته اوس زه وایم ما چټ جي پي ټي ته داسې ولیکل چې ما ته دا ټول پرامپټ بیا د سر نه راکړه او دوی باید په پښتو ژبه باندې خبرې وکړي او زه به دا اوکې کړم رایټ نو تاسو کتلی شئ چې ما ته بیا صحنه په صحنه باندې پرامپټ راکړو زه به دا کاپي کړم او بیا به راشم فلو له او کله چې فلو ته راغلم په دې ایډ باندې به کلیک کړم زه په دې باندې کلیک کړم په دې لومړي باندې په دې باندې به کلیک کړم ایډ به کړم بیا به راشم په دې باندې به کلیک کړم او ایډ به کړم او بیا به راشم په دې باندې به کلیک کړم او ایډ به کړم او بیا به دلته څه ورکړم هغه پرامپټ به ورکړم کوم پرامپټ چې ما کاپي کړی دی او زه به دا اوکې کړم تاسو به لږ غوندې کې ویټ وکئ نو اوس به ما ته یو بله ویډیو راکړي او دوی به په پښتو ژبه باندې خبرې کوي ښه جي تاسو کتلی شئ چې ما ته بله ویډیو هم جوړه کړه او زه راځم دا ډاونلوډ کوم او بیا دا له تاسو سره شریکوم چې دوی څه رقم خبرې کوي او دا په کومه کوالټۍ کې ویډیو ده تاسو په 3 ډاټس باندې کلیک کوئ او راشئ په ډاونلوډ باندې کلیک کوئ او ډاونلوډ کې بیا په دې باندې کلیک کوئ تاسو به وګورئ ما ته دغه ویډیو ډاونلوډ شوه او زه راځم اوس دغه ویډیو ګورم چې دی ما ته څه رقم جوړه کړې ده تاسو دغه ویډیو کتلی شئ ملګرو نن راځئ د ځنګله هغې غاړې ته ولاړ شو او خوندورې میوې راوړو هو دا به ډېر په زړه پورې سفر وي زه هم تاسو دغه ویډیو هم وکتله چې څومره ښایسته یې موږ ته جوړه کړه
بالکل ساده په پښتو ژبه باندې. کو ستاسو زمونږ دغه ویډیو خوښه شوې وي او زمونږ دغه نالج مو خوښ شوی وي نو تاسو ضرور زمونږ چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او په کمنټ کې مو خپل نظر ولیکئ چې راتلونکي ویډیو زه تاسو ته د څه په باره کې جوړه کړم. والسلام.